دو افغان لوبغاړو د ایرلینډ کورني کرکټ کې لوبېدل پیل کړه. د افغانستان د کورني کرکټ دوه لوبغاړي ناصر توتاخیل او سلیمان صافی چې څه موده مخکې ایرلینډ ته تللي یاد هېواد په کورني لوبو کې لوبېدل پیل کړل. ناصر توتاخیل چې په چپ لاس روتو پاچاونه ترسره کوي د افغانستان لپاره په 14% ګلاس 15 ای او 11 شلوریزو لوبو کې لوبېدلی او د پام وړ لوبې ترسره کړي دي. هغه په 14% ګلاس لوبو کې د 30 وکټو په اخیستو سره 243 منډې هم ترسره کړي. په 15 ای سیالیو کې 15 وکټې او 11 شلوریزو لوبو کې 12 وکټې هم اخیستې دي. سلیمان صافی په 2022 کال 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام کې د افغان لوبډلې کپتان هم و چې په لوبډل مشرۍ افغان لوبډله تر نیمه پای لوبو هم رسولې ده. سلیمان د افغانستان په کورني کرکټ کې 11% ګلاس لوبې کړي چې د 1 سلیزي او 250 پر مټ ټوټل 606 منډې جوړې کړي. هغه په کورني کرکټ کې 1 شلوریزه او 11 ای سیالۍ هم ترسره کړي. د معلوماتو له مخې سلیمان صافی او ناصر توتاخیل پریکړه کړې ده چې نور د خپل هیواد پر ځای ایرلینډ لپاره لوبېږي او د دواړو په یاد هیواد لومړنۍ شرایط هم پوره کړي چې ښایي په راتلونکي کې په ملي لوبډله کې هم ووینو. او همداشان د چمپیونز ټرافي لوبو مهالویش په ډاګه شو. افغانستان به په لومړۍ لوبه د فبروري په 21مه نیټه له سویلي افریقا سره د کراچۍ کرکټ لوبغالي کې ترسره کړي او افغانستان به دوهمه لوبه انګلینډ سره د فبروري په 25مه د لاهور قذافي کرکټ لوبغالي کې ترسره کړي او همداشان افغانستان به درېیمه لوبه استرالیا سره د فبروري په 28مه د راولپنډۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره کړي.